احترامات د ګروپ ټولو ملګرو ته یو ورور پوښتنه کړې وه چې یو عکس دی ما سره د دې د بیکګراوند زه بدلوم. فوټوشاپ کې دا کار کیږي، په نور ډیزاینینګ پروګرامونو کیږي، خو زه درته په اسانه طریقه ښیم. انټرنیټ باید ولري، چې انټرنیټ ولري دا کار کیږي. کمپیوټر به انټرنیټ سره وصل کړی به شي دغه ویب سایټ ته ګوګل کې به سرچ کې www.remove.bg چې په دې کلیک کو دا صفحه به درته خلاص شي. دلته به ګورئ دغه مایکروسافټ ایج به خلاص کړئ. دلته انټرنیټ په وصل کې کمپیوټر سره ولیکئ www.remove.bg دا چې دې ولیکلو د صفحه به تاته خلاصه شي. دلته به خپل عکس به راوالی، عکس چې د کمپیوټر کوم ځای کې عکس به د خپل راوالی. په اپلوډ ایمیج به کلیک کړي. مثال عکس ته چیرته دی، عکس انتخاب که. لکه فکر وکړه زما عکس په ایډا فوټوشاپ کې دی، زه ورته یم چېره دغه یو عکس دی. مثال دا عکس انتخاب که، دا خپله اوس اپلوډ کیږي. اپلوډ دا معنا ویب سایټ ته خیجیږي. اوس ګورئ بیکګراوند خپله ختم شوی. بیکګراوند ګورئ زمینه، لکه دا عکس ګورئ زه تاسو ته وښیم. دا عکس په دې شکل کې دی، دلته ما سره دی. د دې دا زمینه ګوره ختمه شوه، بیکګراوند یې ختم شو، د شاته ځي ته بیکګراوند وایي. دا اوس ته غواړې بدل کړي نو وګوره په بیکګراوند کلیک کړه، دلته تا سره ډېر بیکګراوندونه شته دی. دا انلاین ګوره کار کوي انټرنیټ نه. دا بیکګراوند ورته غواړي ګوره دا بیکګراوند به راشي، دا بیکګراوند غواړي ګوره دا بیکګراوند به راشي. یعنې کوم بیکګراوند چې ستا خوښ و بس په عکس باندې خپله عملي کېږي. ګوره دا بیکګراوندونه دي، هر بیکګراوند چې دې خوښ و. دا بیا د فوټوشاپ نه اسانه طریقه ده. کلر سره شه داسې رنګونه یوازې لکه یو کس وایي زه یو رنګ ورکوم شاته بیکګراوند ته، نو داسې عکس ته رنګ هم ورکولی شي. دا رنګونه دي ګوره. او که فوټو ته راشي دا بیکګراوندز دي. راځه لاندې ډېر بیکګراوند ستا سره دلته پراته دي. صحیح شو؟ دا د خوښ شو بس کینسل وه خپله راځي. اوس دا عکس ته غواړې ډاونلوډ یې کړي کمپیوټر کې، په ډاونلوډ کلیک کړه. دا ګوره ډاونلوډ شو، دلته به ډاونلوډ باندې کلیک کړي، اوپن فولډر باندې به کلیک کړي. دا ګوره په دې شکل بیکګراوند یې څه شو بدل شوی. یعنې اسانه طریقه یې دا ده. فوټوشاپ کې هم کېږي دا، او فوټوشاپ کې بیا دا دی چې هلته به ته خپله بل عکس رااخلې بیکګراوند دپاره، خو دا ټول نه اسانه طریقه دی. ګورئ څومره ډېر بیکګراوندونه درکړي دي، هر یو نه تاسو استفاده کولی شئ. نور دعا کې م یاد ساتئ. ښه وخت دی په امان.